موی شروع شي او موږ ته د 1996 وخت وښیي چې پای کې یو کس د سیند په غاړه واک کوي او هغه ته د سیند په غاړه د ګیم یو ډبې میلاو شي. هغه ډبې راوالي او کور ته راشي او خپل زوی ته یې ورکړي، خو د هغه دا ګیم خوښ نه شي او هغه دا بوکس والي او سیټ ټی په یو میز باندې کیږدي او لاړ شي وده شي. چې شپه شي نو د بوکس نه څه عجیبه غونته کې اوازونه راځي. دا زوی د اوازونو د وجې راویښ شي او د بوکس خواله راشي او دا بوکس راوالي. چې دی دا بوکس کولاو کړي نو دی وویني چې په دې کې یو ګیم کیسټ پروت دی. دی دا کیسټ راوالي او په یو ډي وي ډي کې ولګوي او دې سره دی اچانک د دنیا نه غیب شي او د ګیم ته د همیشه لپاره لاړ شي. بیا موږ ته 20 کاله پس وخت وښودلی شي چې پای کې یو هلک وي او د هغه هلک نوم یې سپنسر ته خپل ملګری میسج وکړي چې دا زما هومورک کړی دی او که نه. سپنسر اصل کې ډېر ډرفوک هلک وي چې دی د خپلو ملګرو نه ډېر زیات یریږي. نو سپنسر زر پاڅېږي او د هغه خپل ملګري هومورک کمپلیټ کړي، خو چې دی څنګه تلو ولوي نو ملګري ورته میسج وکړي چې د فرینک هاوس خواله راشه. فریک هاوس هغه کور وي چې کمې نه هغه هلک 20 کاله مخکې غیب شوی و او اوس دا کور ډېر زیات ډراونه ښکاري. سپنسر هلته راشي او دغه هغه ملګری هم هلته راشي او هغه ته وایي چې تا زما هومورک کړی دی او که نه. د دې ملګري نوم وي فرج. نو سپنسر زر بیگ کولاو کی او هغه هغه خپل هومورک ورکي. دلته موږ یو بل جنۍ وینو چې د هغې نوم وي بنتني هر وخت په سوشل میډیا کې ډېره زیاته مصروفه وي او تصویران وباسي او سوشل میډیا ته یې ورکوي. او بیا موږ ته یو بل جنۍ وښودلی شي چې د هغې نوم وي مارتا خپل جیم ټیچر سره جګړه وکړي چې د هغې د وجې پرنسپل هغه سټاف روم ته راوغواړي. دلته بنتني هم د کلاس په دوران کې موبایل یوز کوي چې سزا په دور هغه پرنسپل خپل سټاف روم ته راوغواړي. دلته د سپنسر او د فرج هم پرنسپل ته پته ولګي چې سپنسر د فرج هومورک کړی دی او هغه د سزا په تور باندې سټاف روم ته وغواړي. او بیا دې څلور روانه ته سزا په تور باندې یو څښاک کلاس روم میلاو شي چې پای کې ډېر زیات کاغذونه پراته وي او دې ته وایي چې دا کاغذونه به تاسو نن ورځ کې صفا کوئ. دې ټول ورته انکار وکړي خو سپنسر ورته وایي چې دا موږ صفا کوو او دې بیا په صفایۍ کې لګیا شي. دې ټول لګیا وي او صفایي کوي او اچانک پرېش ته یو ډي وي ډي میلاو شي. دا هغه ډي وي ډي وي چې 20 کاله مخکې هغه هلک د دې د وجې د دنیا نه غیب شوی و. سپنسر دا ډي وي ډي راوالي او مخامخ یو سکرین سره یې کنیکټ کړي او ویې لګوي او په سکرین ورته راشي ویلکم ټو جومانجي او دا اصل کې د دې فلم نوم هم دی. په دې ګیم کې دې ته وویلی شي چې هر سړی د خپل کرکټر خوښ کړي. نو فریج او سپنسر ځان خپل کرکټر خوښ کړي او دې بیا بنتني ته هم وایي تم ځان یو کرکټر خوښ کړه، هغه هم یو کرکټر خوښ کړي او مارتا هم راشي او هغه هم ځان یو کرکټر په دې کې خوښ کړي. دې دا سلیکشن کې او دغه دوران د ډي وي ډي نه سرانا او سپارکینګ راوځي نو دې لاړ شي او سوچ زر راوباسي، خو دغې سره هم څه ونه شي او دا ګیم دا ټول کسان ځان ته دننه راښکي او دی ټول د ګیم ته دننه لاړ شي. چې دی خوش کې راشي نو دی وویني چې دی په یو ځنګل کې دی او د دې ټولو شکلونه بدل شوي او دی نه هغه کرکټر جوړ شوي چې دی کومې چوز کړی وي. د مارتا نه تیزه او یو چالاکه جنۍ جوړه شوي، د بنتني یو پهلوان سړی او د سپنسر نه یو مضبوط جسامت والا کس او د فریج نه یو توری جوړ شوی وي. بنتني په خپل ځان یقین نه وي او د اوبو سر ته منډې کې ولاړ شي او ځان په اوبو کې ګوري. دلته مارتا په خپل لاس باندې یو څو نشانونه وویني چې دا دی لایف لاینز وي، یعنې په دې ګیم کې دی سره 3 زندګۍ دي او دی په دې خبرو کې مصروفه چې د اوبو نه یو ځناور راوځي او بنتني ته وخوري. دې ټول د بنتني دپاره پریشانه وي چې بنتني یو ځناور وخوړه، خو اچانک د اسمان یو اواز راشي او بنتني واپس د اسمان نه راپرېوځي. دې ټول د بنتني په راتلو باندې خوشحاله هم وي او حیران هم. دې د بنتني تپوس وکړي چې ته څنګه واپس راغلې او دکه دوران هغه بلا بیا راشي او دې پسې شي او دې ټول د هغه ځای نه وتښتي او دکه دوران دې له مخامخ یو ګاډی راشي. ګاډی ول دې ته ووایي چې ویلکم ټو جومانجي او بیا ورته ووایي چې ګاډي ته راوخیږي. دې ټول ګاډي ته وخیږي او د هغه ځای نه لاړ شي. په دې ګاډي کې ورته د ګاډي دا ډرایور ووایي چې جومانجي ته ستا ضرورت دی او بیا ورته ټوله کیسه وکړي چې معامله څه ده. هغه ورته ووایي چې په دې ځنګل کې یو کس دی چې د هغه نوم دی ډوم. دی ورته ووایي چې ډوم اصل کې یو غل دی او دا د دې ځنګل نه یو خیره پټه کړې ده چې دا د دې ټول ځنګل زړه و. ده چې دا خیره پټه کړه نو دا ځنګل په یو شراب کې رالی او دکې خیرې د وجې د دا ټول ځناور په خپل کنټرول کې کړي دي. او بیا ورته ووایي چې یو ورځ ډوم د شپې وده او زه لاړم او ما د هغه نه خیره را پټه کړه خو هغه ما پسې ټول کسان را پسې کړي دي. او بیا خیره سپنسر له ورکړي او ورته ووایي چې دې خیرې حفاظت کول او دا ځای ته رسول دا ستا ذمهواري ده. او بیا دې ټول د ګاډي نه کوز کړي او دې له یو نقشه ورکړي او ورته ووایي چې دا نقشه نیمه ده، د دې نقشې میسینګ پیس به تاسو ځان په خپله معلوموئ. چې هغه کس لاړ شي نو سپنسر هغه نقشه راوالي او دغه نقشې کتلو کوشش کوي خو په هغه نقشه کې سم نه وي او هغه کاغذ صفا وي. چې بنتني هغه کاغذ ته وګوري نو په هغې باندې هغه نقشه جوړه شوې وي. سپنسر حیران شي چې دا څنګه خبره ده، خو چې څنګه خپلې سینه ټچ کړي نو ته یو سکرین کولاو شي. په هغه سکرین باندې د ده طاقتونه او د کمزورۍ لیکلي وي. بیا مارتا هم خپلې کمزورۍ او طاقتونه ګوري خو دې کمزوري وي زهر. بیا بنتني او پرچ هم خپل طاقتونه او کمزورۍ دواړه چیک کړي. بیا پرچ ووایي چې اوس مخکې موږ له څه کول پکار دي. نو بنتني ورته ووایي چې په دې نقشه کې چې څه لیکلي شوي نو موږ په صحیح ځای کې یو.
یعنی د دې ګیم دویم سټیج لګبګ د دې ځنه شروع کېدو واله دی. دا خبره کې او اچانک د ډوم کسان د شات نه راشي او په دې باندې فایرینګ شروع کی. دی ټول د هغه ځای نه وتښتي خو په لاره کې بین ته نه راپرېوځي. نو د هغې د بچاو دپاره مار ته راشي او کس ته یو لته ورکړي ویې غورځوي. هلته سپنسر خو هم ځان سره فرج په شا کې او د هغه ځای نه په تیزۍ سره منډه کړي. خو دی یو ځای ته راشي چې هلته مخامخ دریا وي او بل خوا یو لار هم نه وي. نو مجبورا دی د ځان د بچاو دپاره هغه سیند ته ورودانګي او ځان د هغه کسانو نه بچ کړي. یعنې دی اوس دا دویم سټیج هم پوره کړو. چې دی د اوبو نه راوځي نو مار ته ورته ووایي چې زه په یو ګولۍ لګېدلی یم او بیا مار ته اچانک د هغه ځای نه غیب شي. بیا سپنسر یو اواز واوري چې دی اسمان ته وګوري نو مار ته د اسمان نه بیا راکوزه شي. چې سپنسر د هغې لاس وګوري نو په هغې باندې اوس دوه نښې وي. یعنې دی یو لایف لاین ختم شو او صرف دوه پاتې دي. بیا بین ته نقشه کولاو کړي او مخکې تلو لاره پکې ګوري نو دا پکې یو بازار وویني او دی هغه بازار سایډ ته روان شي. چې دی په لاره کې روان وي نو د فرج او د سپنسر په هومورک په خبرو باندې جګړه شوي او فرج یو سپنسر یو دیکه ورکړي او لاندې وغورځوي او بیا سپنسر د اسمان نه به دوباره بیا راشي. یعنې ده خو یو لایف ضایع کړو. بیا ورته بین ته نه ووایي چې دې خبرو نه څه نه جوړېږي ځئ چې ځو مخکې او دی هغه بازار ته ورسېږي. دلته دی په دې بازار کې وویني چې دلته مختلف قسم کې اسلحه خرڅېږي او بیا یو کس ولاړ چې هغه روټۍ خرڅوي. نو بین ته نه راشي د هغه نه روټۍ والي. فرج خو هم ډېر زیات اوږی شوی وي او د هغه نه روټۍ والي او بیا د بین ته نه تپوس کوي چې دا څه دي. نو بین ته نه ورته ووایي چې دا خو یو کیک دی. کیک اصل کې د فرج کمزوري وه او چې هغه څنګه دا کیک وخوري نو یکدم پټاو شي او بیا د اسمان نه په دوباره بیا راپرېوځي. یعنې دم یو زندګي ضایع کړه. بیا یو ماشوم راشي او دې ته ووایي چې راځئ ما ته هغه نوره نقشه معلومه ده او دې ځان پسې بوځي. دی ځان سره بوځي او یو کمرې ته ورننه باسي او ورته ووایي چې په دې ډبې کې هغه نقشه پرته ده. چې سپنسر هغه ډبې کولاو کړي نو په هغې کې یو مار کړي او ډایرکټ په دې باندې اټیک وکړي. خو سپنسر هغه مار په وخت باندې راټینګ کړي او فرج راشي او د هغې نه غاښونه وباسي او بیا دی هغه نقشه راوالي. خو چې په هغه نقشه کې وګوري نو په هغې کې یو د هاتي مورتې وي او په کاغذ یې ورته لیکلي چې هاتي ویني نو چړایي شروع کړه. چې دی ټول هغه نقشه راوالي او بار راوځي نو بار دی پسې ډوم هغه کسان راغلي. خو سپنسر راشي او هغه ټول کسان راګیر کړي او په نمبر هغه ټول کسان ووهي. دی ټول هغه کسانو سره مقابله کوي. خو دغه دوران هغه ډوم په خپله راشي او په دې باندې تمانچې راواړي او دې ته وایي چې خیره ماله راکوي. خو دغه دوران یو کس یو بم راولي او هغه سموک شروع کړي او دغه سموک کې دی ټول وتښتي او لاړ شي یو ټنل ته ټول ورکوشي او بیا د الک ټول ځان سره کی او دغه ټنل په ذریعه یو بل سیټ ته راوباسي. دی د الک نه تپوس کوي چې ته څوک یې نو د الک ورته وایي چې زما نوم دی ایلکس. ایلکس هغه الک وي چې 20 سال مخکې د دنیا نه غیب شوی او د ګیم ته راغلی و. ایلکس دی ټول خپلې ټکانې ته بوځي او هلته ورته د ګیم په باره کې خبرې وکړي چې زه د ګیم ته څنګه راغلی یم او څونه پکې زه ګرځېدلی یم او بیا ورته ووایي چې ما سره صرف یو لایف لاین پاتې شوی دی. سپنسر چې دا خبره واوري نو ډېر حیران شي او بیا ورته ووایي چې موږ ته مخکې لار وښایه موږ له اوس څه کول پکار دي. نو ایلکس دی یو ځای ته بوځي چې هلته د ګاډو ګیراج وي او ورته ووایي چې دغلته یو لیپکاټر ولاړ دی چې دغه موږ له اړاوهل پکار دي. خو مسله دا وي چې هلته ګاډز ولاړ وي او څوک خو هم دغه ته تلو دپاره تیار نه وي. خو مار ته ورته ووایي چې زه به لاړ شم او دا کسان به مړه کړم. بیا مار ته ایک یوازې هغه دوو کسانو خوا لاړ شي او هغه کسان راګیر کړي او هغه ټول کسان مړه کړي. دلته سپنسر او هغه نور ملګري هم پټ راشي او هغه جال په کینچې وشلي او ورله یو لته ورکړي او ماتې کړي او ولته راننوځي او بیا هلیکاپټر ته کښېني او هلیکاپټر د هغه ځای نه والوځي. خو د شا طرف نه پې کسان میزایلې وروي چې د هغې د وجې دې لیپکاټر کنټرولر مات شي او لیپکاټر په ښکته روان شي او په لیپکاټر کې اوس دا مسله راغلې وي چې دا بالکل بره نشي تللی او دغه ټایم کې ګینډاس هم راشي او هغې پسې شات ورپسې شي. سپنسر ایلکس ته ووایي چې اوس به څه کوو. نو ایلکس ورته ووایي چې بار وځه او دا کنټرولر سم کړه. سپنسر بار راوځي او په خپل هغه کنټرولر سم کی او بیا ایلکس ته وایي چې لیپکاټر په بره راغ کا. دی هغه لیپکاټر په بره راغ کی او بره وخیږي. خو یو مسله وشوي چې د فرج د بیګ نه اخیره لاندې پرېوځي او بیا چې دی رابره شي نو فرج دې ټول ته وایي چې زما نه خو اخیره لاندې پرېوته او د اخیرې د اخیستو لپاره دی واپس راتاو شي. چې دی لاندې راکوز شي او وګوري نو اخیره لاندې پرته وي او ګینډاس ته ګیر چاپېره تاویږي. سپنسر د فرج د لیپکاټر نه وغورځوي چې دا ټول ګینډاز هغه سیټ ته اټریکټ شي واپس ورپسې شي او بیا لیپکاټر راولي او لیپکاټر نه راکوز شي او ځان سره اخیره والي او بیا فرج خو هم ځان سره اوچت کړي او د هغه ځای نه وځي او بیا دې ټول ولاړ وي او د ښیرې د حاصلولو په باره کې خوشحالي مناوخي. خو اچانک ایلکس یو ماشی وچیچي. ماشی اصل کې د ایلکس کمزوري وي او ایلکس راپرېوځي او مړ کېږي. نو بینتني په منډه راشي او ایلکس له خپلې یو زندګي ورکړي چې د هغې په ذریعه ایلکس واپس په هوش کې راشي او راژوندی شي. ایلکس د بینتني شکریه ادا کړي او بیا فاینل سټیج سیټ ته لاړ شي چې هلته به اوس دی هغه خیره لګوي
او په نقشه کې هم ورته لیکلي چې فاینل سټیج. سپنسر د فریج نه اخیره والی چې د هغې د وجې د ټول ځنګل کې رڼا شي او په هغه دوران کې د ډوم کسان هم راشي په دې پسې. نو دوی خواره واره شي او د هغه ځای نه وتښتي. څه کسان پاتې وي چې هغې معنې مار ته راکېږي او مار ته ورسره مقابله شروع کړي، خو هغې مار ته د خپې نه وتړي او ګاډي پسې راخ کړي. خو سپنسر ول مخامخ راوځي او عکس په یو لرګي باندې ووهي او د هغه نه بایک والي او په تیزۍ سره بره چړایي شروع کړي. دلته فریج خو یوازې ځنګل کې روان وي او دته مخامخ خاطي راوځي، خو د خوبي دا وي چې دی ازناورو سره خبرې کولی شي او دی دا خاطي بیا کنټرول کړي. دلته سپنسر روان نو مخامخ ورته ډوم راوځي او ډوم مار ته ګیره کړي او ورته وایي چې ما له هیره راکړه، خو سپنسر ورته وایي چې ما سره هیره خو نشته دی. دی دا خبرې کوي او د بل سایډه فریج راوځي او هیره هغه سره وي. نو ډوم دا ټول ځناور په فریج باندې حمله کول شروع کړي او د فریج د لاس نه هغه هیره پرېوځي. مار ته سپنسر ته ووایي چې ته بره ځان ورسوه او خیره به زه تاله بره در وړسوم، او سپنسر په تیزۍ سره بره روان شي. مار ته چې بره راوخیږي نو هغه وویني چې خیره خو د مارانو په منځ کې پرته ده. مار ته بیا هم ورشي او خیره راوالي او دغه ټایم کې ډوم هم دې پسې راشي او ډوم ورته وایي چې ما له خیره راکړه. مار ته ورته وایي تا ته پته شته زما کمزوري څه ده، او بیا ورته وایي زما کمزوري د زهر، او بیا په هغه مارانو مینځان وخوري چې د هغې د وجې مار ته غیبه شي او د بره اسمان نه واپس را پرېوځي. دلته سپنسر هم په تیزۍ سره ځان بره اسمان سر ته ورسوي او مار ته نه په هوا کې هغه هیرو والي او په هغه ځای کې ولګوي چې د هغې د وجې په ټول ځنګل کې رڼا خوره شي او هغه شراب مکمل ختم شي او دا ځنګل مکمل پاک شي. او بیا هغه ګاډي وله دې له خوا له بیا راشي او ورته وایي اخر کار تاسو دا ځنګل بچ کو، او بیا دې ټول په نمبر لاس ورکړي او د هغې په ذریعه دې ټول واپس خپلې دنیا ته ولیږي او دا موی په دې ځای ختمه شي.